د خپل قدرمن مشرونه او د ټول ځوانونو په اجازه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دیوانا اولسی پاڅون پرلا درنه نن پنځم اریستو وانا سیاسی شپږم اریستو دیوانا سیاسی اتحاد دیوانا اولسی پاسون د ټول پارټي د مختلف مکتب فکر خلق مشرون عہدیدار ځوانون ټول تمیشه سیر سلام پیش کوي چې د خپل حقوق ته پورا پتا ورو پتا سړک شه کلاک ملور دی د پاکستان ریاست د ذلی انتظامیه نه د پولیټیکل انتظامیه نه د سیکورټي فورسز نه د خپله خوره باندې امن غواړي تر هغه پوره دا کوم دا ولسي پاڅون نه چګېږي چې تر څو پوره د دغه مطالبات نه وي منل شوي ملګریه دا انتظامیه دا سیکورټي فورسز دا صوبایي حکومت دا مرکزی حکومت دا انتظامیه دا زیمور خلق دا وو دی دا غفل دی دا په توره شپاکشه دی دا په نشاکشه دی چې شپږم اریزدو د وړه خلق نوستی امازای وزیر نوستی د خپل حقوق غوښتنه کوي د خپل حق د پوره په دا سوړه او په دا ورک شوي لور دي د ترویج پوره اکشن وخلي د دغه درنه مطالبات نه حل کوي په دا ټول افسرون باندې لعنت میشي ویله بیایي د ځکه بیایي چې دله داسې موري د دغې حکوماتو د امن سیماوري د دغې حکوماتو د دغې امن د پوره ښار کې بھرتي کړی دی هغه ته تنخواه ورکوي د مو د تو د جیپ نه د ریپې نه ټیکس ورکوي په هغه باندې دا خلک ته تنخواه میلاویږي تنخواه ورکوي چې د تو د امن سیماوري وي خدای یې ترویج پوره دا سیماوري نه پیدا کوي خو انشاءالله میزه هم پوخ نیت کړی دی چې تر هغه پورې میزه نه چګېږي چې د وانا ولسي پاڅون څومره مطالبات دي حل کړي یې نه وي دغې ریاست د میز دا غوښتنه ده چې امن دا حکومت روولي دا د سیماوري ده دا یې روکو دا یې روولي دا وینه دا دیره تا د میش په دا وړک شه دا د امازي وزیر چې چیرشه خوب را تو چیرشه دای میشتای وره تو دا دیره دا وینو نه تویږي دا سیماوریو د حکومت وي دا دای پیراک جمشید وزیر په سراریز باندې وړای دی څورې دېرشې میاشتې پیراکېږي نه روخلوسوي ریپې غوړي باتا غوړي د ریپې د باطي نه بغیر ویستوس کوشش کی چې جمشید وزیر بیا د امازي وزیر په خوره کښې خپل قدم کښېږدي علي وزیر دوه درې ګوله پیدا کېږي د امن د ظلم خلاف یې غږ پورته کوه خو ریاست یې نه پرېږدي نه خلاصوي دا خبره ورته کوو چې په دا خوره کښې زکیمه پالیسي چلاوه د وزیر وینه تیاوه د بېجوړې تیاوه د مسیح تیاوه تو په کښې مداخلت نه کوې تو د میز سیماوري دا ګمیز چلاوي تو مداخلت نه کوې دا یې ورته کوو چې نه قسم دی چې د مو په بدن کښې یوه قطره وینه هوي او یو بڅری سیاه هوي په دا خوره کښې په پښتونخوا وطن کښې په وزیرستان کښې د تو بوټ غلامي نه ومنه چې څو پوره تو امن نه وي وستلی او دا د ظلم پالیسي د بدله کړې یې نه وي نورې خبرو بیا کې د میش د حکومت نه عاجزانه اپیل دی
چې د وانه ولسي پاسون څومره مطالبات دي دا ومنل شي خپله پالیسي دا بدله کو دا جنګونه دا بند کو دا ټارګټ کیلینګ دا بند کو جمشید وزیر دا خلوص کو علي وزیر دا ازود کو چې څومره حاضرات ادمیږي مشرون وشتلی شوی دي د چا قتلون جواد دي هغه ته د سزو ورکو دا د تورې شیشې ګاډي دا د نوي دمیش په دا خوب رکشه دا د خاتم کو بیا میشه کومه ته اپیل کې چې په دا کوم راخم وکا ما درته خلاف کوه ما درته پورته کوه قسم دی دا کوم دا وزیر دا مزای دا اتمنزای دا ورمار دا دور دا مسیح دا بجوړای دا پښتین دا بلوچ دا سرایکای تنگ دی نور دلته دا ظلم جبر نشي برداشت کولای د دې د خولي ترخه کړی دي په قسم سره درته یایا چې دو بیا داسې لیار اختیاروي چې د توه خوله ترخاوي د توه خوله ترخاوي نور خبرو بیا کی د میشه بیا د حکومت نه غوښتنه ده چې دا مطالبات ومنل شي او که نه یې مني میشه د دغې وانه ولسي پاسون سره اظهار یکجهتۍ ته پوره ماسیدو ټول رو ووځي که ټول نه وي سروکای چخملای سراروغه ماکین خایسور پلاتک شو د دغې کوم سره د اظهار یکجهتۍ ته پوره درنکشنای اتر نو د مشترکه پوره جاری وي چې څو پوره د دوست مطالبات نه وي منلي بیا هم حکومت ته دا یایي چې دا مطالبات ومنه چې نه منې دا احمدزای وزیر مسیح احمدزای وزیر دا ورمار سلیمان خیل دم توړي چې تو امن نوی رو وستلای د دغه درنه مطالبات نوی منلی میشو په شریکه باندې اعلان کی دفاع وشدلته چې څومره بریګیډ دي څومره توړي دي څومره کلی دي څومره چک پوسټونه وي ورته میش درنکشنه وي پیودا ناراوي چې څومره د میش مطالبات نوی حل شوي چې جینا ہوگا مرنا ہوگا درنا ہوگا درنا ہوگا जीना होगा मरना होगा डरना होगा डरना होगा जीना होगा मरना होगा डरना होगा डरना होगा जीना होगा मरना होगा डरना होगा डरना होगा ओ बियो खबरे की दाखिरी शिरदाई वतन چاته ګیلا کړې وه چې د مو په سینه باندې په وڼه باندې د امازي په خوبره باندې د پښتونخوا چې چیرته پښتین پنډېږي په دا خوبره باندې وینه تویږي جنګ راوندای د مو سینه سویدو د مو په سینه باندې کیم پښتین پنډېږي دا ټول غلبل غلبل دای زخمی زخمی دای دا خوشالی وطن یرا یرا دای وطن ځون ته ګیرا کړې وه چې څوک هم نشول پیدو چې هغې د دغې یورا د مړاولې د وینې د تویولې د بند کولې دا چې کومه وینه تویږي د دغه بند کولې د پوره چا اوز نه که پورته خو داسې ځوانون وي لکه دا دوس چې ویسر وتلي استایل نور خلک رووځي دا شعر یې ورته ویلی وه چې انشاءالله وطنه مزید میش په تو باندې نانکي شعر دا دی چې چینار چینار ځوانان درته د خپله سره تېر دي چینار چینار ځوانان درته د خپله سره تېر دي نو نوره مینه څنګه وي وطنه زوروره نو نوره مینه څنګه وي وطنه زوروره ډېره مننه شکریه